اتقوا کوم خلک چې بېشکه چې تقوادار دي اذا مسهم طائف من الشیطان چې کله مسه کې دی یو خیال او وسوسه د شیطان د طرف نه یو شیطانی خیال ولته راشي طائف ګرځېدونکي شي ته وایي یو شیطانی وسوسه په دماغو کې وګرځي خیال تذکروا نو دوی د الله حکمونه یاد کړي تذکروا د الله حکمونه دې باره کې یاد کړي الله ثواب او عقاب یاد کړي فاذا هم مبصرون بیا ناصافه دوی د خطا ځای ویني د ښویېدو ځای ویني د غلطېدو ځای ورته ښکاري چې صحیح دی دا خو شیطاني وسوسه ده شیطان ما دوکه کوي د دې منافق باره کې ما ګرمۍ او زه باید خطا اقدام ونه کړم چې زما د کا اقدام د وجه نه دین ته نور تاوان نه رسي و اخوانهم او د شیطانانو ورونه چې دي یمدونهم شیطانان راکشي راکاږي فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا یقصرون بیا شیطان کمی نه کوي یعنی مسلمان ته چې شیطان وسوسه واچوي د بل چا په باره کې یا د منافق باره کې یا د یو بیعقل مسلمان په باره کې یو بیعقل مسلمانان نه کنه هغه تا تنګي نو ته هغه باره کې وسوسه واچوي نو مسلمان تذکرو خدای حکمونه یاد کړي الله شریعت امر چې دی دعوت باره کې کوم حکمونه دی هغه راځي فاذا هم مبصرون بیا ورته هر شی ښکاري پیږي چې خطا لاره کومه ده غلط او کوم چې د شیطان ملګري دي نو شیطان خو هغوی کشی په دې ګمراهۍ کې او شیطان په دې کې کمی نه کوي هغوی نو بیا د دین په دښمنۍ کې د حق په دښمنۍ کې د علماو په دښمنۍ کې د مدرسې په دښمنۍ کې بیا هغه اخري حد ته شیطان ورسوي داسې ځای کې ودروي چې بیا شاته کېدی هم ترې نه شي واذا لم تأتهم بآیة او چې ته کله نه وړاندې کوې دوی ته کومه معجزه او نښه قالو دوی وایي لولا اتبعتها لولا اقترحتها على الهک په خپل خدای باندې دې ولې اقتراح ونه کړه خپل خدای ته دې ولې د دې فرمایش ورنه کړ قل یعنی خدای ته به دې ویلي چې دی درکړی وی ښه لولا اختلقتها یو ترجمه ده هل اختلقتها ولې دې جوړه نه کړه ته خو وایي زه پیغمبر یم نو نښې جوړوه معجزې جوړوه که نه قل ووایه انما زه اتبعو انما یقینا اتبعو زه پیروي کوم ما یوحى الی دا هغه شي چې ما ته وحي کېږي من ربي زما د رب د طرف نه زه د خدای د طرف نه د وحي پیروي که آیاتونو نه د قرآن آیاتونه مرادي چې ولې وحي بنده شوله ورځې 5 شپږ ورځې او ما ته ته وایي چې لولا اتبعتها ولې دې جوړ نه کړه دې کې طنز کو که نه لولا اتبعتها یعنی هل اختلقتها ولې دې جوړ نه کړه دا شپږ اتو ورځې خو در باندې وحي بنده شوې نه وې چې رانغله ولې دې جوړ نه کړه او یا د وحي نه هغه معجزه اخلي د آیاتونو نه معجزه اخلي نو بیا وایي چې هل اقترحتها خدای ته ولې فرمایش ورنه کړ ته خو د هغه پیغمبر یې هر ترجمه کوئ صحیح ده نو ورته وایي چې زه خو د وحي پیروي کوم هذا بصائر دغه د قرآن آیاتونه چې دي دا د بصیرت رڼاګانې دي من ربکم له طرفه د رب ستاسو نه وهدی ورحمه او هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون قوم ته چې ایمان لري په دې لولا استبعتها پوه شئ که پوه نه شئ واذ لم تأتهم بآیة چې کله ته دوی ته وړاندې نه کې معجزه آیتن نه مراد واخلئ معجزه نو دوی وایي لولا چې تبعتها یعنی هل اقترحتها على الهک تا خپل خدای ته د دې فرمایش ولې ورنه کړ چې درکړی وی ته خو وایي چې زه پیغمبر یم خدای خو تا فرمایشونه مني یو که د آیت نه مراد د قرآن آیت واخلئ کومه ورځ نیمه وحي بنده شي چلو شي نو ورته وایي چې کله ته دوی ته آیت وړاندې نه کړې نه د قرآن آیت نو دوی وایي لولا اتبعتها یعنی لولا اختلقتها ولې دې جوړ نه کړه نن جوړ کړي دي نه دي دوی خو ویلې دی خپله جوړوي جوړ کړي دي نه دي نو د جواب ورته وشو واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او کله چې قرآن لوستل کېږي فاستمعوا له نو غوږ ورته کېږدئ وانصتوا چپ شئ لعلكم دې دپاره ترحمون چې تاسو باندې د الله پاک رحم وشي دین علماو دا مسله ثابته کړې چې امام قرأت وایي مقتدي وینا وایي او دا حدیث کې هم راغلی و مسلم شریف صحیح حدیث دی واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرأت وایي تاسو چپ شئ بل حدیث کې راغلی وانما جعل الامام ليؤتم به همدغه حدیث دی امام دې دپاره ګرځول شوی دی چې خلک هغه پسې اقتدا وکړي فاذا قرأ فانصتوا چې قرأت وایي تاسو
چپ شئ. بیا دې کې د فقهاو مسلکونه بدل. بعضې فقها وایي چې جهري منځونو کې خو دا خبره همدغه حد پورې صحیح ده، لکه ماښام، ماسخوتن، سهار. امام قرأت وایي ته به چپېږي. اخري دوه رکعتونو کې ماسخوتن او د ماښام یو اخري رکعت کې خو قرأت شته نه، قرأت شته نه، نو به خبره ختمه ده. خو خفیه منځونو کې به یې وایي، لکه مازدیګر کې، ماسپښین کې، اولني دوه رکعتونو کې به امام پسې فاتحه وایي. دا مذهب د امام مالک دی او هغه دا رایه ده. بعضې خلکو دا رایه ده چې جهري کې به هم وایي او خفیه کې به هم وایي امام پسې. امام به هم وایي، ته به هم وایي. دا د اهل حدیثو رایه ده او د شافعیانو د شافعي مذهب رایه ده. دا درې رایه په دې مسله کې دي. په دې خبره باندې پوه شو که. امام ابو حنیفه صاحب او حنفي فقها وایي چې نه به په جهري کې وي او نه به په خفیه کې، دواړو کې وي. د امام قرأت هغه تا دپاره قرأت، ځکه ډېر احادیث داسې راغلي دي چې د مازدیګر او د ماسپښین منځونو کې نبي صلی الله علیه وسلم سلام ګرځولی دی، بیا ویلي چې دا څوک ما سره قرآن کې جګړه کوي، یعنې زه هم ویم هغه هم وایي. یو سړي ویلي زه وایم، نو ورته ویلې چې امام قرأت وایي خو ته یې مه وایه. نو د هغه آثارو او د هغه احادیثو په حساب باندې زمونږ مذهب دا جوړ شوی دی چې نه خفیه کې شته او نه جهري. بیا په خفیه کې ځینې حنفي فقها هم قول کړی. امام محمد بن حسن شیباني هدایه کې شته چې د هغه رایه دا وه چې خفیه کې دی وایي، یعنې مازدیګر ماسپښین کې. شاه ولی الله رحمت الله علیه ډېر لوی عالم هندوستان کې تېر شوی، د هغه رایه هم دا وه. او حنفي چې مازدیګر ماسپښین کې دی وایي. مولانا عبدالحی صاحب یو حنفي عالم تېر شوی دی هندوستان کې، د فقهي کتابونو باندې ډېرې حاشیې ماشیې دي، د هغه هم دا رایه وه. خو عمومي جمهور احنافو رایه دا ده چې خفیه کې به هم نه وایي او په جهري کې به هم نه وایي، ځکه امام باندې قرأت غلط، امام باندې قرأت غلط دی. دا فقهي مسلې چې دي دې کې د فقهاو اختلاف وي. دا دونه شی نه وي چې دې باندې څوک غېږه ورته کړي، یا چا سره جنګ وکړي، یا چاته وابي ووایي، یا چاته بد ووایي، یا چاته په جنګ جګړه وکړي. دا د قناعتونو شی دی. د چا چې څنګه قناعت کېږي همغسې یې کوي، بل ته پکار نه چې هغه سره جنګ وکړي. مونږ چې جنګ کوو کافرو سره به یې کوو، اسلام دپاره به جنګ کوو، دین دپاره به جنګ کوو، قرآن دپاره به جنګ کوو. مذاهب او فقهي مذاهب او فقهي آراو کې جنګ نشته دی. دې کې توسع ده، دې کې تحمل دی، دې کې برداشت کول دي. خو چې د چا څنګه قناعت کېږي نو همغسې به یې کوي. اصل شی مونځ کول دی. اصل شی دا نه دی چې تا امام پسې قرأت ویلی که ونه ویلی. که چا قرأت ویلی هم مونځ کېږي، که چا ونه ویلی هم مونځ کېږي. دا څوک چې قرأت وایي هغه دا نه وایي چې چا قرأت ونه ویلی مونځ نه کېږي. او که چا نه چا اورېدلي چې هغه ویلي چا قرأت ویلی مونځ نه کېږي، قرأت چا ونه ویلی مونځ نه کېږي، هغه جاهل دی. اصل فقها په دې شیانو کې هغه یو بل ته دا نه وایي چې د ده ونه شو. هغه وایي ما ته زه داسې پوه شوی قرآن او حدیث نه، زه په دې خبره دغسې پوه شوی. بل چې هغسې پوه شوی دی هغه به هغسې پوه شوی. دې کې جګړې او جنګونه دا صحیح نه دي. دا ټول شیان د جهل د وجه نه او د ضد د وجه نه خلک کوي. ډله بازۍ، فرقه بازۍ، ضد د وجه نه خلک جنګونه کوي. موږ یو مذهب دی، یو طریقه ده، موږ په همغې روان یو. نه وایو بس غلي ودرېږو. هېڅوک نه شي ویلی چې دا ستاسو مونځ ونه شو، ځکه ډېرو حدیثو باندې ولاړ دی او قرآن دا وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن چې ویل کېږي غوږ هم کېدئ، چپ هم شئ. دوه خبرې دي. فاستمعوا له، تاسو هغې ته غوږ کېدئ چې ویې اورئ. همدومره نه ویلی چې ویې اورئ. که نه چا به ویلی وی چې زه خپل هم وایم خو د امام هم اورم، نو ورسره دا هم راغی وانصتو، چپ هم شئ. غوږ هم کېدئ، چپ هم شئ. چپ شئ دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي. امام صاحب ته څه خلک راغلي وو همدې مسله کې. نو امام صاحب ورته ویلی چې قرآن او حدیث دلایل خو تاسو سره مي، موږ سره به مي، خو راځئ یو خبره باندې به سوچ وکړو چې تاسو یو پاچا ته په جرګه لاړ شئ او یو سړی خپل مشر مقرر کوي، هغې پاچا ته خپله عریضه کوئ یا خبره کوئ،
ټول خبرې کوي که یو سړی خبره کوي هغه عریضه چې وړاندې کوي ټول به خبرې کوي دا 2000 خلک چې تلي 200 50 50 80 10 ټول بیا سړي ته یو کړه ټول لګیا کېږي هغه خلک ورته ویلي چې نه ټول خو نه لګیا کېږو په کار چې یو سړی خبره وکړي یو سړی خبره وکړي او نورې واوري نو هغه ورته ویل خو دغه کار دی خدای سره عرض معروض کول دي خدای ته دعا کول دي خدای ته خپله خبره الله ته وړاندې کول دي خو پرېږده امام یې کوي که نه خو هغه خلکو همدې دپاره امام کړی پرېږده هغه یې کوي بیا په اتحیاتو کې اللهم صل کې سبحانه کې هغه نورو ځایونو کې زمونږ فقه کې دا دي چې هغه تاسو وایي هغه شیان دعاګانې او اذکار ځکه هغې کې امام باندې خلق نه راځي هغه خپله وایي ته خپله وایي خو چې امام قرت کې شروع کړي بیا وینا چې ده صحیح نه ده چې څوک یې وایي هغه سره به جنګ نه کوي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة یاد که خپل رب په خپل نفس کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفة او په ویرې سره ودون الجهر من القول او د جهر نه داسې وینا قول وینا ته وایي دون الجهر من القول داسې وینا چې د جهر نه ټیټوي د جهر نه ټیټوي الله چې یادی ذکر د الله کوي نو زړه کې وکړي تضرع سره به کوي عاجزۍ سره به کوي چې الله پاک یې ته واوري د زموږ د وطن کې د تسبیح رواج دی دا خلک ذکر دپاره نه کوي نو په یو لاس تسبیح اړوي په بل لاس کې سګرټ نو دا هغسې نه دی چې الله یاد کوي تضرعا عاجزۍ سره عاجزۍ سره الله یاد کوي چې ته الله ته متوجه زړه دی الله ته متوجه او خدای ته متوجه او بل طرف ته شغل نه وي زړه د بل شي کې مصروف نه وي خبرې هم کوي تسبیح وړي بس سینما کې ناست دي تسبیح وړي نو دا خو رواج غو نه دی او دین نه دی دین دا دی که څوک تسبیح اړوي زه هغې کې څه نه وایم اصل ښه خو په ګوتو دی خو که څوک یې اړوي پروا نه کوي خو چې هغه صحیح معنا باندې واړوي صحیح معنا باندې واړوي بعضې خلک خپل منځ کې خبرې هم کوي تسبیح اړوي نو تو خپل منځ کې خبرې کوي که الله سره خبرې کوي که الله سره خبرې کوي نو الله ذکر د الله عبادت هغه تضرع سره دی عجزۍ سره دی جړا سره دی او توجه سره دی وخیفتن او یره یره چې الله به زما دا دعا قبوله کړي که به نه کړي الله به زما دا عبادت قبول کړي که به نه کړي ویرې سره ویره به ودون الجهر من القول د جهر نه ټیټ ځکه جهر کې ته نورو خلکو ته تکلیف رسي ته جهر باندې ذکر کوې جهر باندې الله یادی نو نورو خلکو ته تکلیف رسي نو د جهر نه ټیټه اندازه کې کوه بالغدو والآصال غدو د ورځې اولو برخې ته وایي آصال د ورځې اخرو برخو ته وایي الله یادوه د ورځې په اولو برخو کې م یادوه او په اخرنیو برخو کې م یادوه ولا تکن من الغافلین او مه کېږه د غافلینو نه غفلت یوازې مونځ باندې نه دفع کېږي مونځ به هم کوې او بیا د مونځونو منځ کې الله به یادی الله ذکر به کوې او هغه به هم کوې هغه به هم کله کله به ورته متوجه کېږي ان الذین عند ربک بېشکه کوم خلک چې ستا د رب په نزد دي ملایک لا یستکبرون عن عبادته هغوی د الله د عبادت نه ځان لوی نه ګڼي ځکه هغوی الله صحیح پېژندلی دی الله یې صحیح پېژندلی وایي چې کله د الله حکم صادریږي ملکو ته په شي باندې یو غږ کېږي دې غږ سره وایي دا غټ غټ ملایک چې د دنیا پورته کوی شي دونه واړه کېږي لکه چورګوړي او چې هغه خلا شي بیا یو بل نه پوښتنه کوي ماذا قال ربک ماذا قال ربکم پروردګار مو څه ویلې بیا ټول ملایکه کوي الحق حق ویل درست ویل بیا چې چاته هغه کار حواله شوی هغه خپل هغه کار اجرا کوي ځکه فرشتې الله ډېر پېژني موږ نه د هغوی شناخت الله سره ډېر دی نبي علیه السلام هم الله نه ډېر ویرېده اسمان به چې بدمه شو باران او هها به شوه نبي علیه السلام به وطن ننوته ویرېده به ځکه د الله بعض شیان ناڅاپه سړي باندې راولي خبر خو نه ورکوي تکلیفونه ورکوي نو د خدای ویره هغوی د الله د عبادت نه تکبر نه کوي ویسبحونه او د الله پاک پاکي بیانوي وله یسجدون او هغه الله ته چې دی هغوی سجدې کوي نو چې ملایک داسې کوي
نو تاسو هم کوئ د الله عبادت کوئ د الله ذکر کوئ په ویره باندې په تضرع باندې کله کله کښېنئ الله سره خبره کوئ او الله ته ځان متوجه کوئ او سجدې هم کوئ الله ته واخر دعوانا الحمدلله سجده در باندې واوښته ټول باندې یو سجده به وکړو